دا وګوره دا دواړه ماته بېوقوفه ښکاري. خر ورسره دی او پیدل ورسره روان دي، خو د خدای ظالمانو وروخیجئ که نه. یا بچی دا خو رښتیا وایي، یو کس په ور وخیجو که نه. ما خو نشي وړی بیبي. او ته درونې خو کلک یې ونیسه چې منډه نه کړي. څنګه به ښکاري بیبي؟ چله بدې ښکار به ستړي شومه. هله بچی غالب هوښیار و خو قمقلانې داسې ورته روانې. هوښیاره خبره وکړه. دا وګوره هغه بوډۍ په خر ناسته بل ورسره پیدا روان دی. دا څه سولم دی؟ دا وګوره دا بیبي دا خبره ټیک وکړه. دې سړي صحیح خبره وکړه. او صحیح وایي، زه خو پې بدې وښکارم. دا خلک به څه وایي، زه خو ځېږم ته راوخېږه. ودروه هله بریک پکې نشته. هله بریک واخه که مه نه. وخه بیبي مه وخه. پنډۍ دې راله ماتې کړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه قرآن استاد؟ د خدای مسلمان مقره خروټ کدار کنه. او د خر نه او نه دی ښا. دا مې مور ده. د خدای مسلمانانو په دې عمر کې دا ستر کوي مخه. خو دا ډېره خطرناکه ښځه ده بیبي. دا خو هغه قراقور استاد دی. هله دا خو مې بچی دی، ستړی مه شي بچی. ما ویل چې څوک دی، ناشنا سړی دی. نو بورقه مې هم نه وه راغېستې. خیر هېڅ خبره نه ده، خو د کلي لارې هېڅ خبره نه ده. تاسو ښه شکر دی. ته څنګه یې؟ مور دې څنګه ده؟ کور ته خیر دی؟ الحمدلله. تاسو دواګانې دي ویم د خدای مسلمانان څه ګورې در به کم د لکه تنخوا خو مې لا نه ده اخیستې د خدای مسلمانه. خبره کوي. یاره خو څه به درته ووایم نو مخ هغه د ماشومان عادت تا کې اوسه پورې لا دی. زه خو غټ خو نه یم، کو غټ وې اوس پرې راله واده کړی دی. نو دغه خو چل دی که نه. ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی چې په 30 کې هوښیار نه شوې او په 40 کې مالدار نه شوې. هغه وړ انسان دی نه. بس ایسته بیا مړه. نه مړه. څنګه هوښیارې خبرې زده کړي دي او ته شخره ګرځوه. ته شخره ګرځوه. ټکې دې زده نه کړو، یوه خبره دې اوسه پورې زده نه کړه. یا داسې کار دی بیبي. خو ستا په خدای باور کېږي په ما یې مه کوه چې کوم وخت کې ما شاګردي کوله او سکول ته تلم راتلم، په یو کلاس کې به 5 پیرې دی پیر کېده. ځکه خو اوس خرو ته کېناستو او بلورو ته کېناستو. خو چل دی که په نه. تا باندې باور خو نه دی په کار. خو زه ټوکې مې ورته وکړې واخلئ اورېده. په ما نه وخته کېږي زه ډیپټی راځم. خبره چې ډیپټی لځې راشه خو تودېږي د خدای مسلمان یې. زه خو په دغه سرکاري سکول کې استاذ یم که نه، قراقور استاذ. اله قراقور هغه استاد دا دی، دا خلک دی. یې یاد دی. ای بیبي زه به ورسره لاړ شم، بس د دې نه بعد به زه سکول ویم. ته پرېږده سکول مه وایه. داسې ما کار ته خو د خر ضرورت نشته دی ورور. نو ولې زه تا ته خر کارم؟ خر خو دا دی. نو د خدای مسلمانه خلک واړه راولي او هغه برو ببر را رواني. ته خو د سکول نه وتې که نه، نه د دیني او نه د سادیني. نو بس خیر د قراقوره په مې راولټه که ما د بره نه په ښکته را. اوهو ته د مور او پلار په کار رانې نو زما به څه په کار راشي یار. د بره نه خو په ښکته خدای را خوشي کړی، ورځ ته ورځ ښکته روانې. نور څومره ښکته ځې؟ ته ما خبرې ته پرېږده، زه مشر یم. وایه داسې کار وکړه بچی. ما ویلې ته خو هم زما بچی، ستا په کامیابۍ خو زم خوشحالېږم. خو مال دا مې بچی دی او ستا رور دی. نو ما داسې کار وکړه چې د سکول کې به ځان څه برتي نه کړي. کو بادي کو باراني کو هر څه تنخوا به دې اوړي. یاره بیبي ډېره ښکلې خبره دې وکړه. ولې ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وي خو سل خولې درته دوا کړي خاد به نه شي. ویارېږه د یوې خولې دا زاره ویم ازار راته ونه کړي. خو ده باندې د سکول وخت تللی دی، په ما باندې ناوخته دی. خیر دی زه لاړم ځئ. سلام علیکم. نو ښېګړه خو چې چا څه ونه کړي زمونږ په کلي کې خو چې څوک هم کامیاب شي نو بیا لکه د ښځو ستر کوي د ناکامه خلکو نه. چا له لاس څوک نه ورکوي، دته دې اوس خیل دی. ډېره بدرنګه خبرې وکړله بیبي چې څنګه دا مړې بس نور څه نه ویم. کلیوال هم تېر شوی دی. راځه بچی دی خوا دلته دې ګیټ نه بار وتړه او کور ته راځه. څوک هم په یوه کې نه پرېږدي. راځه لږه راځه. مور او زوی خو په ګیټ را دنده شو او دا غم ورته نشته چې د خاوند به مې څه خوړلي او که نه. اله بیا ګوره کوي د ځان سره، بیا ګورېږي حقه د مور عادتونه پکې دي چې زه به لږه ووتمه
دې به ځان څه ګوره ګوره شروع کړې وه په زخرو ډک چې خو ځان یې په خپله پاخه که که نه زه ګناهګار یم نو په دې وجه خو بیبي زه په پاکستان کې تنګ یم ځم چې چېرته مردان ته لاړ شم هلته مزدوري کوم مردان ته ستا دا شکل د مردان دی دا د پیشوګانو په شان ګاټې دې نیولې دي ته مردان ته تلې چې تا خو خپل پټی نه دی لیدلی مردان ته راځه چې اوس ښامار له څه پاخه کړم یو ورځ به مې دا پاکستان پرېښی اسلام آباد ته به تلم ډېر ستړي یې نو رالې که نه او رانو ولې ړوند دی دی دې نه ړوند خو ځکه به چې نظر مې نه لګېده لګېده لاسه نو ځان له به دې څه پخ کړی وې وړه به دې دومره ګړو بیا کړی وې ایشلې به دې ځان له پخ کړی وې دا به زه پخوم که دا به ته پخې نو چې زه کور نه یم نو تی پخوه که نه شل خو نه شل نه یم ښه ټیک ټاک یم خو ستاسو را دماغ خراب کړي دي زه د له بار ګټې وکړم او کو تاله پخلي وکړم ته خو د ګټې وټې نه د ډک کور نه رالم او ستا دې ګاډو ته کېناستم ها دا اوس تشې ګاډۍ شوې تا ته ته وګوره کم یو شی تش دی خمان ټول ډک دي ګوړه شته غنم شته جوار شته څه نشته په دې کور کې بیا به دې ځان نه پخپله پخ کړي وې زما بیبي ته مه قارېږه هم کېنه ته هم غلی پکې ټک هلک. ټک کې ستا پلار دی ته به ورسره تاسو نه څه دی. کول په دا دومره وخت بار څه کول څم کولو د جان بیبي کشره ختلې وه هغه مې ولوړو څه مې کولو او خرم ځان څه بوتله ما چې دا خپې لږې کولاو شي یاره خو نو دقه خو چل دی که نه ګوره ګیان له تلمه ګیان مې وړله چې رالم دې وړه تشه ولاړه وه خر پکې نه و تاسو به دې خر څه کولو نو ولې موږ به پیدا کړو څه یاره خو ښه قم وکړ یې والله نو داسې کار به دې کړی وې دا باڼچونه به دې خپل چټ باندې ایښی وې په خپله به دې راښکلی وې ته نه ګاډۍ وې نو ته نه وې چې ستا په سټ مېږدلې وې خر خو ګناهګار نه دی کله کله پکې په خپل هم ځان اچوه تاسو ما لا په خر باندې تللی هلته په خر باندې یا لکه ته یو کار وکړه ته پاڅه او په وړي وخت دا خر بوځه او خرڅې که دا سړی د دې خر نه خلاصومه چې دا باندې ختمه شي ما لیړه پوخ کو د ګرځېدو نه دی نه ما وړی شي نه تا وړی شي څه پې کوم په دې خر خرڅوې ځه چې زه هم بېغمه شم دې خرڅې که بیبي نو بیا به ګیا په څه راوړو په تا بیا راوړم او د ده په چټ بیا راوړم دا بیا راوړي دا زلمی دی زما څه کار دی زه خو خره نه خرڅوم خره دا راته ورته خر خرڅ که پاسه لږه ځه ځه چې موږ ورته ویې په ځه خر سم خره وې بس د واده هغه ټپه دي په غوږو کې د خرم ځه که نه نو دا دی زما بوټان خو پخپو کم که نه وی او ته څه ته ناست یې څه ته ناست یې ستا دیدن ته نه پاسه لږه چې پخه که په دماغ نه دړ خپې خوږېږي تاله چې بیبي. پخه که زما خپې ماتې شوې ای داسې نه وې بیبي چې د په سوی خرڅ کمه په هر څو چې دې خرڅ کړو خو دا کور ته بېغمه که لاړې خرڅ لیکو پاسه که نه چې پخه که که نه نیشمه سړیه ځان لی په خپله پخوه زما خپې ماتې شوې دا نه وې چې زه به دله یو پینډال ګولۍ درکړمه په سر به دې دړي په خپو به دې دړي دا غمونه نه کې خو خپله خېټه کې خېټه درته ابۍ ښکاري چې دا وږي نه شي ستا په سر خو هر وخت دړ دي هر وخت دړ دي ستا د لاسه دړي چې چټک دې ورته نیولی خو ته د دې کوره بار چې دا به ټیک ټاک شي ولې ما د کور نه ولې بار کړه څه چل مې کړی دی څه چل دې کړی زمونږ سر دې خلاص کو ورته لګېدلی و دې خوړم هغه شینام لاړو چې هغه راله پخ کړی و دا خو نه پاسي زه دله په خوب شا بزر کوه دې اخیری چیکه دغه خیرې کوه نور د نسم نه جوړېږي دا کږم لاندې نیولې ده تشه خېټه کې پروت یم تش خېټه کې وال خورې ګوره وال خورې ګوره زر کوه وال خورې والو ته لري بس وعلیکم السلام یم دا راته ووایه د خدای مسلمانانو نن هم دا کرسۍ ولې نه ده رابار کړې استاد جی نن دا سپ لمبر یا کرسۍ ده رابار کړې ها نو نن دا سپ لمبر دی پاسه سپه کرسۍ رابار که شبه استاد زما په خېټه کې ډېر څه کرسۍ نشم رابار کولی ها نو ستا اوس په خېټه کې دل دی ویم دا ډېرو خرونه ما سړي جوړ کړل ښه هله قراقر استاد خو د خرونه انسانان سازي زه خو په تا باندې هسې یم تنګ یم خره او دا به قراقر استاد له ورکړمه تا نه به انسان ساز کي که نور څه نه د پټو کارونه خو به راله کې که نه وبخاري به کې دا ګوډونه به کې مړه د پټو نه به راله شوتلې راچلې دا دې ورولم دی قراقره داسې م پرېږدمه نه پروني کار ته یاد دي اوس په م راګوره او روم بیا ده نه ښه قراقر استاد یاره که څه کې دا خبره مې ته کوله په دې لاره باندې تېرېدلم ستا دا یو خبره مې واورېده وایي
ما د ډېرو خرونه انسانان ساز کړي دي ها نو ما وې زما د دې خر نه مې یو انسان ساز کا خدایا پاکه داسې په بې وقوفم سر دی خو زمره د سره یو بله ګوته کوم څه بلته بلته کې همدلته به تا نه کوم داسې کار وکړه چې د سکول نه یې بار وتړه او دې کې خو به ورځې لګي که نه ښه نه قراقر استاد زه یم چې په ګنټه کې کېږي نو 15 منټو کې وکړه ښه بس سبا راځه دغلته ودروه ځه سبا راځه سړی به مې ته جوړ کړي ځه رښتیا دی او که نه نو نه مړه نو باید بیا خو په خپل لاس وتړه زه یم استاد جي نو خو ته یې وتړه دغې موږي پسې وتړه ځه که نه بار موږي دی که نه ځه که نه خو چې ګوره دغه په شان سړی نه چې صحیح سړی ګوره ته غم مه کوه ځه ته غم مه کوه ځه اوس پرې خوښ شم ښه یاره پیزانه زه خو سکول ته نه ځم ناوخته دی استاد جي به مو وهي سفي الله ته ولې نه ځي ناوخته دی استاد جي بازیري اغوستې وبه مو وهي بس منګه دې نه لرم یاره تاسو خو لاړئ خو استاد جي به باندې چوکه ماته کړي زه ورسره یو بله ګوته کوم پسه پسه مه کوئ ښه السلام علیکم وعلیکم السلام راشه خو تودېږي نور پکې دې خور شو او دا لالاګان مې اوس راللو سکول ته دې کې بیا مور او پلار وایي سبق نه وایي دا راته ووایه د خدای مسلمانه وایي ناوخته رالي استاد ما نه پنجاب پرېوتی زه هغې پسې ګرځېدم راشه خو تودېږي پنجت نه پرېوتې وه هغې پسې ګرځېدو او دا راته ووایه ته ولې ورالي ما پخپېښې وه پنجت یې ورته خپېښې وه ته کښېنه دلته زما ته ته کښېنه دې خوا راشه دې خوا ته راشه ته کوم خوا ځې وایم د خدای مسلمانه غټ کار دې کړی دی ټول خوی بیلې زما دي خو دا خبرې پرېږده یو شعر خو ورته ووایم مزېدار شابه بل چې ګلابي نه وي چې چل به څوک کوي قلاقل چې په دفتر کې نه وي لیکل به څوک کوي یا په والله چې دې منم ګوره ښه دا دې شاعري خلک کوي تاسو خو صرف بس خورئ څکئ او حساب کتاب نه منئ یاره مړه کو وعلیکم السلام صفي الله ته ګوره د خدای مسلمان نور کړه خو تا ته داسې کار نه دی کړی که نه ناوخته نه دی راغلی خو ته وایې ناوخت خوله چینګومه خوله چینګومه راکړه چوکه چوکه چینګوه چپه ولې ناوخته رالي ښه لکه ما دپاره انډې روړې صفي الله وایم د خدای مسلمانه ډېر لمبرک سړی که نه الله پاک دې هر چا له ستا غوندې کې زامن ورکړي او الله پاک دې هر استاد له ستا غوندې کې شاګرد ورکړي کښېنه کښېنه د خدای مسلمانه دا کوم یو پکې وخاندل ها کوم یو وخاندل راشه کار باندې جسکه پاس دې جسکه شابه جسکه ما پسې وخاندل جسکه اونسه کېنه وه بیا خاندي نه کېنه اوس لکه ته راپاسه ته سکول نه پټ شوې سو ولې پټ شوې کاکا استاد جي را باندې کار کوي نو ظالمه د استاد څه کار خو یا به ورته وایي کورسۍ را بار کا یا به وایي دا ټاټو څنډه یا دا کمره وینځه نور در باندې څه کار کوي نه کاکا استاد جي را باندې نور کار کوي څه کار در باندې کوي کله مې پټي ته دیږي ساګ را باندې کوي کله را باندې د اندرو ساګ کوي کله را باندې د جوار روټۍ راوړي او کله را باندې انډې راوړي خیر دی بچې جاړه مو دا استاد خامخا خلک وړو ته وایي ښه چې شا بچې ماله ساګ راوړه یاره له چاته چای پخه که خامخا استاد وایي ښه سکول ته ځه سکول نه مه پټېږه ښه بچې سکول ته ځه چې غټ سړی جوړ شي ډاکټر جوړ شي انجینیر جوړ شي ښه بچې د سکول نه بیا نه پټېږي که نه ځه بچې ځه سکول نه مه پټېږه ظالمه زمونږ دغه شانتې به شي کله به د سپو څه کاري او کله به د خرو څه کاري د خرو لکۍ به تاوې نو راځه راځه اوس پرې خوښ شو السلام علیکم وعلیکم السلام نه ته ولې څو دفتر ته رالي خو نه ته د نواب زوی بیا دې پلار راولي په سپینه ږیره او وایي زما زوی ولې پیل شو نو ته به پیل کېږي نه بوتله ته ولې ناوخته راغلې تا سره د سکول غم نشته استاد تا به خپل کلاس اخیستی که راشه خو تودېږي استاد ته وایي وایي تا به خپل کلاس اخیسته که نه نو بوتله چې ته ما سره په کلاس کې کښېنې که نه نو زه به کلاس والم چې ته به کلاس کې ما سره نه نو زه څنګه کلاس والم چپه لکه علمه وستا را جړه را باندې دونه بده لګي که نه پاسه کلاس کې کښېنه
خدای ظالمانو په خبره خو راسره پوهېږې نه ایا زما پیتي پیتي یا لاغې رالې یاره تاسو ګوره تاسو هم دا ماشومان ته کړي د خدای ظالمانو په تاسو په دوی کې څه فرق شو چې تاسو هم دومره ناوخته راځئ دا وګوره د خبرو هم لاندې دي دا وګوره بسکټ مې دلې ساتلي دي مامو دا ولا ته دا ولا ته کینه کلاسه کینه شابه کینه شابه کینه شابه تم کینه شابه ګوره بچي سبق وایې سبق به درنه سړی جوړ شي سبق به وایې که نه په ټیم به راځې ښه اوس بس اوس وکړو شوه ښه ځې پاسه جواده نه غوډه کې شاو پاسه دا راته ووایه د دونه چې دوی لاړې شي نو څه پاتې شي استاد جی را خو ډېر ګران دی لږ یې راته آسان کا وایي لږ اسانه کا ویم د خدای مسلمانه فرض که دوه روټۍ دي او هغه دواړه روټۍ ته وخوړې نو څه پاتې شي استاد جنګولې انګلي ویم کینه انګلي نه راتی سره د خدای مسلمان ته دا نه درځي کینه سلام علیکم استاجي زما د اخر نه د سلا ساس کړی دی یا لکه دې خوا راشه مړه څه کې یاره یا لکه دې خوا راشه مړه استاجي ما به کې هغه خپل انسان کتو هغه تاله چې مې خر در کړی مال دینه به انسان ساس کې ما خو به کې ونه لیدو جوړ کړی نه دی جوړ کړی نه مړه خر مې کوم یو دی دې کې د خر نه مې د انسان جوړ کړی خو د خبرې ته غوږ کېده ما نه اصل کې چې کله ما انسان تیارو که نه نو ما نه لږه مساله زیاته شوې نه مړه به سم ښایسته شوی د خدای مسلمانه غټه بلا ده نه مړه هغه مخامخ بلډینګ نه ته ښکاري هغې کې دي ورځه افسر دی پکې ښه نو چې دومره غټه بلا ده دغه بلډینګ نه به راوباسم څنګه بس هغه ستا خپله خو ستا سړی دی که نه ځه نه مړه ځه یاره جی تاسو داسې چلو کې دفتر ته راشه نورې خبرې بل ته کوم سلام علیکم وعلیکم سلام دغه سلام هم واچو او زما خاصه خو موبایل نو دا د کوم ځای نه راغلی یاره وره د څه خره او کوم خره ولا ته بټۍ ته راغلی که د پراپرټۍ دفتر ته راغلی نه مني څو منم ته زما خر ورګه اوس به ومنې صبر وکړه داسې په شودم سر دی لکه بار که دا سړی یار دا اوس لکه ما نه پېژنې اوس به مې وپېژنې بچي زه تا له دا درولم که نه ستا به په خپل یقین راشي دا زما هغه مالک دی دا 12 مرلې پلاټ دی او 6 فوټه به د دې نه لار کټ شي ته نه دی ته د دې قابل وي شکر وباسه چې ما د انسان ساس کو ته خو خر وي زه خر یم او ته خود خرې او زما خرې زما تا خر یم او هغه بېل صبر وکړه هغه خو به لتې والي ولا خدای داسې په خود غوړېدو یا نه که صبر وکړه خره یا بچی څه چل دی ودرېږه یا بیبي دا هلک راپسې لګېدلی و زما خرې او خرې الا دا خو زما زوی دی څه چل دی هلکه بیبي دنه مې بچ که دا څه پغونه اورېدلې ما ودرېږئ سات صورت دی څه چل دی دا ولې دې پره کړې تا چې هغه ماله کوم خر راکړی وي دا بازار کې خرڅ که هغه خر نه دی هغه ما ته قراقور استاد ویلی وی زه دلته انسان سازم دا زما هغه خر دی وګوره بیبي وګوره بیبي زه درته خر ښکارم په شرمونې او شرمولم په دفتر کې زما دونه عزت دی هلته راپسې راغې زما خر او خر دا تا ته خر ښکاري دا خو سپین روبې سړی دی یلې وډیا په غم مې واډړی دا ته څه کې یا بیبي څه په غم یې اړولې ما د ده نه خلاص کړه دا خو مصیبت دی وګوره اوس هم وایي بیبي ته بي که که نه زما د خر هغه بېل دې خېږي دی هلته پاتې شو یا بیبي دا روغ دی خو لیونیر دله تا څنګه تربیت ورکړی دی ما تربیت صحیح ورکړه تا ته چا وویلې ما ته قراقور استاد ویلی بیبي و زه نه د خر نه وی انسان سازم او دا زما هغه خر دی وګوره بیا راته خر وایي بیبي خر او خر زه بیا وایي چپ غلی
تم غلی شه بچی خبره ته کوم خوراکور خو زموږ د کلي استاد دی زموږ خو هغه ته سترګې دي چې زموږ د بچو تربیت به وکړي هغه دا تربیت کوي شابه سیخ لاړ شه او خوراکور راوله چې فیصله ورڅه وکړم دا بس دا وتړه دا وتړه ښه بیبي ما را دنه بچ کا ورشه یا بیبي خدا چې خدای راله ته راوستې دې سړي خو زه وجلم زما بچی دی اوس په فیصله وشي بېغمه شه قراقر استاد زما هغه خر یې نه مني چې زه انسان یم راشه خو ته ودرېږې ویم د خدای مسلمانه دقلته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دي وي مینه هغوی سره کوه چې څه احساس خو پکې که نه او زړګیه هر سړی په مینه باندې څه پېږي تعالی ته ځان نه غني بابا اساس کو زه به مور دومره ووالم په دې مخ مخ یې والم ښه ښه د خدای مسلمانه د چوټۍ نه پس به درځم ښه هسې به د چوټۍ نه بعد راځي هلته بېبې ولاړه راشه د هغې سره خبره سپینه کږي نه خر رانه تښتي د خدای مسلمان هغې ته مې مخې ته مه وروله که نه خو جنګ ببره ده راشه خبر راله پاکه کا بیا به راځي یا الله تورې ته مې خیر نه رشه سر ته مې خیر کړي زما غازیو ښه راځه چې وشو څه بړته بړته کې یا بچی خفه نه شي زه به دې خیر دی وزرم وکړم زما بچی قبقل دی ړتی وانه چې دا دې راله السلام علیکم وعلیکم سلام ښه تاسو وي زه به درته اوس ډېر څه ووایم او ته د سکول هېډ ماسټر یې استاد یې موږ بچي در ولېږو چې ته به یې تربیت وکړې سمه لار به ورته وښې شکر د استاد یم که نه ولې استاد داسې دا استادان خو د خرو نه انسانان جوړوي تا د انسان نه خر جوړ کړی او زما بچی دې ورپسې کړی نو لږ صبر وکړه که نه د خدای مسلمانې دا هلک چې کوم دی دا په دغې دفترو کې سرکاري نوکر دی او دا زما خر دی غلی شه ته غلی شه زما یو معمولي شانتې وړوکي شانتې کار و هله د په لاس کې و ما ورته ما دا کار وکړه وایي ستا دا کار زه نه شم کولی نو ما ورته بچي دا زور به درنه وکاږم هغه بدل مې ترې واخېسته ستا دا جرأت او زه به دا سره ګورم دا مشوره تا زما ورکړې وه ناستې ازاده او توره یې تېره ته غلی شه زه خبره کومه ستا د ده څه خپل ذاتي کار و خپله دښمني دي ونه په خپله به دې ته تپوس کړی نو بس ما ترې په خپله تپوس وکړه که نه څنګه دې په خپله وکړو زما زوی خو ځان نه خر دی هغه ته دې وویل چې دا ستا خر دی هغه اوس ورپسې دی په لارو کوڅو کې ځغلی نه ګوره د خدای مسلمانې لږ صبر وکړه چغې مو وه ستا د زوی مثلا درته ویم که نه په سکول کې شاګردانو ته ناست وم او سبق مې ترې اورو او سکول ته راپسې خر راوستو د شاګردانو په مخ کې زه دونه ملامته کړم ما ته وایي استاد جي د دې خر نه خو ما له انسان جوړ کړ نو د خر نه انسان جوړي دا واله خر مې ولې به 1500 روپۍ خرڅ کړي بس په شلخ دې ستا پیسې ولګي ماله زما خره